دغه سیمینار په خوست کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري د انټرنیټي خوندیتوب لپاره دایر شوی دی چې سیمایي ملي او نړیوالو خبريالانو پکې برخه اخیستې ده د یاد سیمینار مسؤلین وایي په اوسنی عصر کې چې د ټولنې د هر وګړي سروکار له انټرنیټ او ټکنالوژي سره دی د معلوماتو خوندیتوب یې مهم دی او د دې لپاره باید له هرې هغې ننګونې نه باخبره واوسي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسی پرې پیدا کوي. ډیجیټلي امنیت نن سبا کې نه تنها چې ژورنالستانو ته بلکې ټولو عوامو ته ټولو هغو خلکو ته چې هغه په یو نه یو ډول انټرنیټ استعمالوي د سوشل میډیا له لارې یا د مختلفو نور پلیټفارمونو له لارې هغه د مختلفو دغه ډول تهدیدونو بریدونو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید په مسلکي ډول ډېر کار وشي. دا چې نن دغه پروګرام د ارشوي و خبريالانو ته چې څنګه د انټرنیټي خطراتو څخه ځوانان خصوصا ژورنالستان ځانونه خوندي کړي. نو داسې برنامه د ځوانانو لپاره او خاصتا د خبريالانو لپاره ډېر ضروری دي. اطلاعات او کلتور ریاست په نظر کې لري چې دا شی برنامه لیاز زیاتې کړي. یاد سیمینار چې په دریو برخو کې وړاندې شو خبريالان یې په اوسني شرایطو کې ډیر موثر یادوي او له مسؤلینو غواړي چې د دوی لپاره د رسنیز ډګر په برخه کې لکه مستند پیچر راپور او په ورځنیو موضوعاتو راپورونو باندې د با تجربه کسانو پر مټ دوی ته وړاندې شي. نننی ورکشاپ زموږ لپاره ډیر زیات ګټور و. په دې وپوهېدو چې څنګه خپل معلومات خوندي وساتو. دا چې په اوس وخت کې جنگ د همدې سایبري حملې دي چې معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسان شوی دی. که یو څوک وغواړي چې معلومات ترلاسه کړي هغه څوک د هغه چا پر وړاندې چې دوی په مقابل کې دغه پوهه ونه لري نو اسانه ده. د خبريالانو یا زموږ لپاره ډېره زیاته مهمه په دې وه چې موږ د داسې سرچینو سره کار لرو چې د هغوی معلومات باید خوندي وساتل شي یا هغوی معلوماتو ته لاسرسی ونه شي. واقع دغه پروګرامونو ترڅنګ نور پروګرامونه هم د ژورنالستانو لپاره ډېر ضروري دي. لکه هغه هم د ریپورټینګ برخه کې د ریپورټ لپاره سکیل همدغه مهم دي. همداشان د معلوماتو په اخیستلو کې باید دغو ته هم ورکشاپونه وکړي تر څو ژورنالستان وپوهېږي چې څه ډول معلومات واخلي. یاد دې وي چې په افغانستان کې وخت نا وخت د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په مختلفو برخو کې دې ته ورته سیمینارونه دایروي چې مسؤلین وایي ښې پایلې یې ترلاسه کړي دي.